د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ډېرو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو، څنګه چې تاسو به په متن کې لوستلي یا به م لیدلي، پښتو ژبه او پښتانه یا پښتانه او پښتو ژبه ځکه سبا ته 29 د مې دی او د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده. نو په دې لپاره مې وغوښتل چې په دې ورځ باندې به په دې نه د پښتو په ژبه باندې به زه نن خبرې کوم او د پښتو ژبې لارې چارې او پرمختیا او پرمختګ ته باید موږ څنګه لیواله واوسو او څه باید وکړو د دې لپاره. نو په دې باره کې به سره زه خبرې کوم. ما څه سلایډونه هم جوړ کړي دي، ان شاء الله تعالی دا به هم تاسو سره زوللم او بیا سره زه خپل نظر هم شریکوم. نو زه به دا سلایډونه غټ کړم او خپل ځان به وړوکی کړم ځکه چې دا بیا دغه شي. اوس هم شو. نو د پښتو ژبې نړیواله ورځ عمر بورا زماني د پښتو ژبې پیژندنه. پښتو ژبه د افغانستان او پاکستان په ډیرو سیمو کې د خلکو مورنۍ ژبه ده. په هند کې ډیر پښتانه دي چې اوس هم د ځینو پکې پښتو ژبه زده ده، خو ډیر داسې پښتانه هم شته تقریبا د 50 میلیون نه به زیات دي چې هغوی خپله پښتو ژبه هیره کړې ده. دا څنګه؟ ځکه چې د کله به هم چې پښتانو هند ونیو نو د دې ځای نه به ډېر پښتنې قبیلې چې دي هغه به یې د ځانه سره وړلې، هلته به یې ورته ډېر جاګیردارونه او ډېر جایدادونه به ورته د هغه وخت پاچاهانو ورکول، لکه ابراهیم لودي شو، شیرشاه سوري شو، احمدشاه بابا شو. نو دوی سره به دغه پښتانه تله او دوی به هلته به ورته ډېرې ځمکې او جایدادونه ورکول، بیا به دوی ورته مشته کېدل. خو دا چې دی دغه شاهانو پاچاهانو یوه تېروتنه دا کوله چې دوی به خپله ژبه چې ده چې دا به ځان سره نه وړله. مقصد دا دی چې صحیح ده په دوی به خپل منځونو کې ویلې، خو دا به د دفتر او د اقتصاد ژبه نه کوله. لکه څنګه چې همیشه دا خبره کوم چې کله یوه ژبه د ضرورت ژبه نه وي هغه به څوک نه زده کوي، او هغه وخت یوه ژبه د ضرورت ژبه ګڼل کېږي چې کله دا ته په دفتر کې ورنه باسي او دې سره اقتصاد وتړلی شي. اقتصاد چې ورسره تړلی کېږي نو ځکه کار ورسره تړلی کېږي بیا ورسره اقتصاد هم تړلی کېږي. نو دې په خاطر باندې بیا خلک خپله زده کوي. که موږ تاریخ ته وګورو د محمود غزنوي نه واخله تر احمدشاه ابدالي بابا پورې چې کله به هم دوی هند ونیو، دوی به ځان سره دغه دري ژبه به ځان سره وړه یا فارسي ژبه دا به ځان سره وړله او هلته بیا حاکمه ژبه کوله، دا به د ضرورت ژبه کوله. نو خلکو به هم دې ژبه باندې بیا زده کړې به هم پکې کولې. هغه ځای اوسېدونکي د هند هغوی به هم بیا دا ژبه زده کوله او په دې کې به زده کړې کولې، ځکه چې دوی سره به کار تړلی و. نو خلک مجبور وو چې دا ژبه زده کړي، ځکه د کار په خاطر باندې به زده کوله. خو چې کله انګریزان راغله نو هغوی د دفتر ژبه چې ده هغې انګریزي کړه د هند. نو دې په خاطر باندې د فارسي ژبې ټغر چې و هغه د برصغیر نه یعنې د هند، پاکستان او د بنګال نه ټول شو او د هغې په ځای باندې د هغوی ځای انګریزي ژبې ونیو. ولې انګریزي ژبې ونیو؟ ځکه چې انګریزان چې کله راغله هغوی خپله ژبه چې ده انګریزي ژبه هغه د دفتر ژبه کړه. نو دې په خاطر باندې چې کله دا دفتر ژبه شوله کار د فارسي په ځای باندې د انګریزي ژبې سره وتړلی شو. چې کله د انګریزي ژبې سره وتړلی شو هغه ځای اوسېدونکي چې وو هغې فارسي پرېښودل او د فارسي په ځای باندې به انګریزي ژبه چې ده دا به زده کوله، دا به لوستله، په دې کې به زده کړې کولې. ولې به یې کولې؟ ځکه چې دې سره اقتصاد تړلی او دا د ضرورت ژبه وه. نو دې په خاطر باندې ځای اوسېدونکو به د فارسي په ځای باندې دا انګریزي ژبه به زده کوله. مخکې چې کله اقتصاد د فارسي ژبې سره تړلی و نو خلکو به فارسي زده کوله، وروسته چې د انګریزي ژبې سره وتړلی شو نو خلکو به انګریزي زده کوله. مسله داسې ده چې اقتصاد په ژوند کې مهم رول لوبوي، خو موږ پښتنو پاچاهانو که چېرته په هغه وخت کې پښتو ژبه د دفتر ژبه کړې وې نو دا به د ضرورت ژبه وې. هغه ځایي اوسېدونکو به هم زده کولې او خپله پښتنو به هم پکې خپله تعلیم کولې او زده کړې به پکې کولې او خپله بیا پښتو لیکوالان پیدا کېدل. ځکه کله چې یوه ژبه د اقتصاد ژبه وي هغه بیا خپله لیکوالان هم هغې کې زیاتېږي، ځکه چې لیکوالانو ته پکې اقتصادي ګټې. نو چې کله په یوه ژبه کې اقتصادي ګټې بیا په هغې کې هغه لیکنې هم زیاتېږي. نو کله هم چې کله څوک وایي چې د زده کړو ژبه زه پښتو کوم، زه ورته همیشه دا وایم چې تر څو پورې ورسره تا دفتر تړلی نه وي او اقتصاد یې ورسره تړلی نه وي پښتانه به خپله هم بیا په پښتو ژبه کې زده کړې نه کوي. که موږ وګورو د پښتونخوا اوسېدونکي چې دي ولې په اردو او انګریزي ژبو کې زده کړې کوي؟ ځکه چې کار چې دی د اردو انګریزي ژبو سره تړلی دی. نو دې لپاره خلک هلته چې دی په اردو او انګریزي ژبو کې زده کړې کوي. که چېرته همدغه د دفتر ژبه ورته دوی پښتو کړي خلک به خپله مجبوره دي چې په خپله پښتو ژبه کې زده کړې وکړي او په پښتو ژبه باندې به خپله د فزیک، کیمیا
اندسی دا ټول کتابونه به په پښتو ژبه باندې لیکل کیږي. نو چې کله په پښتو ژبه لیکل کیږي د کې به لیکوالان زیاتیږي، چې لیکوالان زیاتیږي خپل بیا ژبه پرمختګ کوي. نو دا چې پښتنو هیڅ کله دا هڅه نه ده کړې چې خپل ژبه د دفتر ژبه کړي او دا د اقتصاد سره وتړي، نو خلک به پکې بیا زده کړې کوي. نو پښتانه چې دي که په افغانستان کې دي که په پښتونخوا کې دي همیشه پردو ژبو ته کار کړی دی. د تاریخ په اردو کې هغه شاهان پاچاهان چې په هند باندې د پښتنو حکومت کوو هغوی به د جګړې دپاره بیا پښتانه بول، خو مګر هغه ژبه چې ده هغه د اقتصاد ژبه هغه بیا په هغه وخت کې د پښتو ژبه چې ده دا بیا د دفتر ژبه نه کوله. نو اوس که موږ وګورو په هغه ځای په محلونو او هغه څه تاریخي اثار چې دي په هغې باندې فارسي لیکل شوي ده، هغه به پاچاهان پښتانه تیر شوي، مګر هغه لیکنې چې دي هغه اثار چې دي هغه اوس په دري ژبه پاتې دي. نو دا خپله د پښتنو چې دی غټه تېروتنه وه او د پښتنو دغه میرنه سلوک چې د خپلې ژبې سره کوي په دې کې خپله پښتنو ته هم ډېر زیان ورسېده. اوس هغه پښتانه چې دي که موږ هر څومره ویو چې دا ځینې پکې پښتانه هم دي لکه غلجین، موږ هغه اوس هغه دغه ځای هغه لیکوالان اکثره بیا داسې وایي چې نه دا غلجین چې وو دا ترک هغه دي پښتانه چې په هغه ځای باندې د غلجینو چې کوم حکومت کړی و. نو ځکه بیا داسې پکې ډېرې غټې مسلې راپورته شوي دي او پکې تېرېږي په تاریخ کې هم. نو ځکه بیا خپل تاریخ هم د خلکو نه اخلي. زه به انشاءالله تعالی په دې باندې نور هم ډېرې خبرې کوم، سبا ته ځینې نور ځینې لیکنې ما کړي دي بیا به د هغې حوالې هم زه ورکوم. خو اوس چې دا څه مې لیکلي دي دا به دغه کوو. زه ډېر د تاریخ نه ځم، زه هغه شی وایم چې باید پښتو ژبه ولې دغه شوې نه ده، د پرمختګ نه هغه څومره چې ورته په کار او څومره د دوی امپراتوريګانې تېرې شوې ولې دومره پښتو ژبې پرمختګ نه دی کړی، زه په هغې باندې خبرې کوم. بل دا دی چې پښتو ژبه د افغانستان او پاکستان په ډېرو سیمو کې د خلکو مورنۍ ژبه ده. پښتو ژبه د هند اروپایي ژبو له ډلې څخه ده. پښتو ژبه لرغونی تاریخ لري، لکه دا څنګه چې موږ ویلې دي، خو دغه تاریخ کې هم ځکه دا چې دې په خاطر چې دا دفتر ژبه نه ده پاتې شوې تر ډېر وخته پورې او پښتنو ورته کار نه دی کړی، نو ځکه دې په خاطر باندې په دې کې هغه تاریخي اثار هم ځینې ورک دي او ځینې لیکنې پکې کمې شوې دي. نو دا بیا دلته ما یو شعر لیکلی دی ځکه چې دا به هم درسره شریکم، ځکه دا ډېر هم دې په خاطر ما لیکلی، ځکه خاص کر دغه زموږ دا شاهان چې کله پښتنو په زور باندې قدرت ته ورسېږي بیا چې دی هلته پښتو هیره کړي او د هغې په ځای باندې بیا په دري او په نورو ژبو باندې شروع کوي. نو هغې ته ما دا شعر لیکلی و. نو دا شعر داسې دی وایي: خوږه مو د پښتو ژبه، خوږه مو د پښتو ژبه، درنه ده د جرګو ژبه، قدرت یې رسولی دي پښتون چې وي پښتو ژبه، بیا هیره ترې په ار کې شي غږیږي په پردو ژبه، وزیر د پښتنو ولې ګړیږي په فارسو ژبه، ویستلې له دفتره ده دا چا مو د پښتو ژبه، پیخلیک د پښتنو پکې یو بیت کې د ټپو ژبه، ټپه باندې کتاب لیکم لرغونی تاریخو ژبه، ساتلی ولسونو ده د میندو او پلرو ژبه، پښتون چې پرې پښتو نه کړي محکومه د پښتو ژبه، په خاوره پښتنه باندې حاکمه د پردو ژبه، بورا که چیرې واک دي شي واکمنه د پښتو ژبه، واکمنه د پښتو ژبه. نو په دې باندې خو ما خبرې وکړي. نو لکه تاسو ټولو ته به دا جوته ده ځکه کتابونو کې مې لوستلي دي، کله چې پښتون پاچا ارګ ته رسېدلی دی خپله ژبه یې هېره کړې هم ده، بچو یې هېره کړې ده او هغه ټولې کورنۍ به یې هېره کړې ده، بیا هلته دا په پردو ژبه باندې غږېږي، خپله ژبه ورنه بیا هېره شي. دا یې د پښتنو سره ډېره جفا کړې ده. بیا یوازې هغه شاهان او پاچاهان خو به موږ پرېږدو چې کوم وزیران زموږ به وو د پښتنو په حق او حقوق باندې به راغله، چې دا پښتانه دي هغه فیصدي په پښتنو په دغه باندې به دوی راتله چې د پښتنو فیصدي په خاطر باندې بیا هغوی ته هغه چوکۍ ورکولې، بیا به هغوی هلته هم خپله پښتو چې ده هغه بیا نه کاروله، په کانفرانسونو سیمینارونو کې بیا په بله ژبه خبرې کولې. نو صحیح ده موږ څنګه پردو خلکو ته پردو قومونو ته خپله ژبه ګرانه ده، نو ته ولې خپله ژبه باندې هغه شان ته غیرت نه کوې لکه څنګه چې په نور قومونه کوي. خو دې کې د پښتون ولس چې دی دا ډېر زیات ملامت دی، ځکه موږ باید هغه شان وزیران هغه شان حکمرانان چې دي که په لر دي که په بر دي که په پښتونخوا کې دي په افغانستان کې دي چې دغه شان ته پښتو ژبه ځان سره دفتر ته نه وړي هغه حاکمه کوي نه، هغه شان ته پښتنو ته باید موږ حق هم ورنکړو د حکومت او نه ورته باید دا حق ورکړو چې په موږ باندې بېرته حکمراني وکړي او نه ورته دا حق ورکړو چې دا همالته په هغه چوکۍ باندې پاتې شي، بلکې کوشش وکړو چې په هغې کلکې نیوکې وکړو او که وس هم کېږي چې هغه دغه چوکۍ هغه د مقام دې هم راښکته کړو، ځکه چې دا د پښتنو خپلې ژبې سره جفا کوي او ځکه یوه ژبه یو قوم چې ژوندی دی هغه په خپله ژبه باندې ژوندی دی، یو قوم چې پرمختګ کوي په خپله ژبه کې به کوي، په پردو ژبو کې هیڅ قوم پرمختګ نشي کولی. موږ همیشه دا ځینې مثالونه داسې دي لکه اوس که سویډن دی که ډنمارک دی دا ټول ډېر
واړه جغرافیه لري او دلته ډېر کم نفوس اوسېږي، مګر ژبې چې ده ټوله په خپله خاوره په خپله جغرافیه باندې حاکمه هم د دوی خپلې ژبې دي. پردۍ ژبې دوی استفاده ترې کوي خو مګر هغومره نه. خپله ژبه د میډیا هم ده، د دفتر ژبه هم ده، د کار ژبه هم ده، د هر څه ژبې خپله ژبه وي. مګر ځینې علمي کتابونه به دوی خپله ډنمارکي ژبو ته ژباړي او ځینې چې دي هغه لکه که ډېر زیات یو نوی کتاب راشي، ځینې وخت کې ساینسي ځینې کتابونه وي بیا ځینې وخت دوی په پوهنتونونو کې هغه هوبهو په انګلیسي باندې، خو بیا هغه استاد چې کله لیکچر ورکوي هغه بیا په ډنمارکي باندې ورکوي. نو دا دی دا چې دی دې ښه بډایه ادبیات لري، شعرونه، کیسې، متلونه دا په پښتو ژبه کې شته. څه کار هم ورته کړی دی خو دا د ټول د لیکوالانو، شاعرانو او عام ولس ورته کار کړی دی. د پښتو لیکدود عربي رسم الخط کاروي، لکه پخوا چې دی دا سنسکریت کې لیکل کېدو، بیا وروسته د عربي ژبې ته راواوښتو که نه. دا اوس په عربي ژبه چې دی د ښي طرف نه چې لیکېږي او دا کوم الفابیټ چې موږ کاروو نو دا د عربي ژبې دغه دی الفابیټ دی، نو هغه اوس موږ کاروو. نو دا د پښتو ژبې نړیواله ورځ، نو دا ورځ پښتو ژبې د دوی دا ورځ چې ده سبا ته ده 29 د مای. دا ښه دی ځینې پښتانه لیکوالان په خپل وخت کې سره ناست وو چې موږ پښتو ژبې دپاره باید یوه ورځ دغه کړو چې بیا همیشه په دغه ورځ باندې به د پښتو ژبې په ارزښت د دوی د پرمختګ او پرمختیا لارو چارو باندې به خبرې کوو چې څنګه موږ وکولی شو د خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو، دا ژبه د کار ژبه کړو، د دفتر ژبې کړو، څنګه کولی شو د دې دپاره لارې چارې ورته برابرې کړو. نو دا ورځ د پښتو ژبې د ودې او پراختیا لپاره نمانځل کېږي. همدغه ورځ 29 د مای چې سبا ته ده، موخه یې د پښتو ژبې ارزښت او اهمیت خلکو ته ورپېژندل دي. نو دغه موخه یې همدغه ده، دغه هدف دی د پښتو ژبې اهمیت. د زرګونو کلونو فرهنګ استازولي کوي. دا ژبه زموږ ژبه چې ده د سیمه ایز هویت نښه ده، دا زموږ نښه ده، د پښتنو نښه ده، دا زموږ چې پېژندګلو ده پښتو ژبه. غني ادب، هنر او موسیقي. نو یوه ژبه خپل همدغه شی نه چې دي دا یوې ژبې دپاره د غني کولو دپاره دا ډېر ضرور دي، لکه ادب، هنر او موسیقي. پښتو کې دا ټول شته، ډرامې پکې شته، د کیسې پکې شته، د شعرونو مختلف قسم اقسام اوس پکې راغلي دي. ازاد چې دا د ټول کوم نوي صنفونه چې نوي ورته راداخل شوي دي لکه ازاد نظم شو، داسې نور شیونه دي، دا هم اوس په پښتو کې شته. نو کار ورته شوی دی، ورته کېږي به انشاءالله تعالی بې پای. د پښتو ژبې زده کړه او پیاوړتیا زموږ مسؤلیت دی. راځئ چې پښتو ژبه ژوندۍ او بډایه وساتو.